د ګوګل سکیچ اپ څلورم درس ته ښه راغلاست. په دې هیله چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ سره بل کمانډ دی میک اینڈ مینیج کمپوننټ. صحیح شو؟ د کمپوننټ جوړول او مینیج کول بیرته په هغې کې تغیرات راوستل. کمپوننټ وایي چې شته څوک پوهېږي؟ د دې لپاره چې د کمپوننټ نه ګټه واخلو راځو د ټولو نه مخکې یو ریکټینګل رسمو یا یو سرکل اخلم. صحیح شو؟ راځم دلته د سرکل کمانډ اخلم، دلته یو سرکل مې رسم کوم، دا پوش پول نه استفادې سره پوش کوم. زموږ سره چې جوړ شو یو کالم دی یا یو پایه ده. صحیح شو؟ ځینې وخت زموږ سره داسې ځایونو کې ضرورت کېږي چې یوه پایه چې ده که یوه پایه کې مونږ تغییر راوړو باید په ټولو کې هماغسې تغییر راشي. صحیح شو؟ نو د دې کمانډ استفادې دپاره مونږ د میک کمپوننټ نه استفاده کوو. میک کمپوننټ مونږ کوم ځای نه کولی شو؟ ټریپل کلیک کوو. صحیح شو؟ په یو ابجیکټ باندې ټول سلیکټ شو زموږ سره، بیا رایټ کلیک سره راځو میک کمپوننټ. کله چې موږ کمپوننټ جوړوو زموږ نه پوښتنه کوي چې دا کمپوننټ د څه په نامه باندې جوړی. کولی شو دې ته یو نوم ورکړو او ډسکرپشن د دې په باره کې نور جزئیات هم ورکړو. صحیح شو؟ نو دې ته موږ یو نوم ورکوو، مثلا کالم شو. صحیح شو؟ دا یو کالم شو زموږ سره، دا کریټ کوو. کریټ شو، دا اوس زموږ سره یو کمپوننټ دی. کمپوننټ دی مونږ څنګه پوه شو چې دا اوس هماغه وظیفه چې کوم مونږ وویله چې په یو کې تغییر راوړو په نور ابجیکټس کې هم د دې تغییر راځي. څنګه پوه شو؟ نو د دې لپاره د موو کمانډ ته ځو او د دې نه یو په دغه باندې کلیک کوو، کنټرول پریس کوم، د دې نه کاپي اخیستل کېږي. صحیح شو؟ کاپي مونږ واخیسته، په دغه محور باندې مونږ د دې نه په مساوي فاصلو باندې 4-5 کاپیانې نور اخلو. نو 5 یو کلیک دغلته کوو، 5 سلاش انټر، په مساوي فاصلو باندې زموږ سره 5 دانې کاپیانې واخیستل شو. اوس راځم په د دې ټولو څخه په یو باندې ډبل کلیک کوم، هر یو چې مونږ وغواړو ډبل کلیک مې ورباندې وکړو. اوس کولی شم په دې کې ایډیټ وکړم. نو راځم پوش پول کمانډ ته، د دې سطح باندې کلیک کوم، یو دانه ګورئ یو کش کوم، د یو ارتفاع کمه کمه، د ټولو ارتفاع په مساوي اندازه باندې کمیږي. که یو ته ارتفاع ورکوم مثلا 2-3 کلیک انټر، 3 متره ما دې ته فاصله ورکړه، ټولو کې فاصله واخیستل شي. دې نه بیرته د کمانډ نه وځم بیرون، بیا په دې باندې ډبل کلیک کوم، بیا راځم پوش پول کمانډ ته، په سطح باندې کلیک کوم، بیرته مثلا یو 6 متره نور هم دې ته غواړم ارتفاع ورکړم، 6 انټر کلیک پې کوم، 6 انټر، 6 متره نور هم فاصله واخیسته. خو زموږ سره یو مشکل دی دلته. مشکل دا دی مونږ غواړو مثلا په دغه ابجیکټ کې تغییر راولو، په نورو کې تغییر را نشي. صحیح شو؟ نو څنګه کولی شو چې په یو ابجیکټ کې زموږ سره تغییر راشي، نور په خپل ځای باندې پاتې شي؟ نو د دې لپاره په دغه ابجیکټ باندې اول کلیک کوو، په دې باندې تر څو دا سلیکټ شي، بیا رایټ کلیک، راځو میک یونیک. صحیح شو؟ میک یونیک باندې کلیک کوو، دا ابجیکټ زموږ سره جدا شو. اوس که چېرته په دغه ابجیکټ باندې کلیک وکړو، ګورئ پوش پول کمانډ اخلم، ګورئ دا نور موږ سره پوش پول کېږي مګر هغه ځان ته پاتې کېږي. اوس ځان ته دا یو جدا ابجیکټ دی. اوس که چېرته په دغه باندې کلیک وکړم، صحیح شو؟ ډبل کلیک ور باندې کوم، پوش پول نه استفاده کوم، دا پوش پول کېږي، د نورو سره د دې اړیکه کټ شوه، نورو سره دا ارتباط نه لري. کولی شو دې ته ارتفاع هم ورکړو، بیرته ارتفاع کم وکړو، چارج یې وغواړو په دغه یو باندې کولی شو، د نورو سره ارتباط نه لري. مګر دا 4 ابجیکټس چې نور دي، دغه 1 2 3 او 4، دغه ابجیکټ زموږ سره اوس هم د کمپوننټ په شکل باندې موجود دي. صحیح شو؟ پوه شئ کمپوننټ په ګټه باندې چې کمپوننټ د څه لپاره کاروو؟ د دې لپاره چې که چېرته څو زیات ابجیکټس مونږ ولرو او په یو کې تغییر راوړو، نو په ټولو کې تغییر هماغه تغییر اپلای شي، نو د دې لپاره کمپوننټس نه استفاده کوو. صحیح شو؟ په میک کمپوننټ باندې موږ کار وکړو چې څنګه کمپوننټ جوړ کړو، او بیرته په میک یونیک باندې موږ وګورو. دلته آوټلاین ته راځم، زموږ سره د میک کمپوننټ نه وروسته میک یونیک دی. خو دلته زموږ سره میک کمپوننټ سره په څنګ کې په آوټلاین کې لیکل شوي د وینډوز پلس آوټلاینر. صحیح شو؟ دا څه معنا لري؟ راځو سکیچ اپ ته، دلته راځو وینډو ته، وینډو مینو کې ډیفالټ ټرای،
او راځو دلته آوټلاینر باندې کلیک کوو دا الریډي زموږ سره سلیکټ دی بیرته کلیک کوو سلیکشن ټیک مارک آف شو بیرته راځو وینډو ډیفالټ ټرای آوټلاینر آوټلاینر زموږ سره څه وظیفه اجرا کوي کله چې آوټلاینر ته راشو زموږ سره د ګروپونو او کمپوننټس په باره کې دا موږ ته معلومات راکوي چې تاسې په ټوله صفحه کې څو دانې ګروپه لرئ او څو کمپوننټس لرئ دلته وګورئ کالم په نوم باندې کالم نمبر 1 کالم دغه ټول د کالم په کمپوننټ کې جوړ شوي ابجیکټ دي صحیح شو او دلته یو ګروپ موږ لرو چې دغه موږ ګروپ کړو ګورئ دغه سطحه دا زموږ سره یو ګروپ دی نو کولای شو د دې ځای نه دغه بیرته ډیلیټ هم کړو مثلا هغه ګروپ زه غواړم ډیلیټ کړم ډیلیټ پریس کوم کیبورډ نه ډیلیټ شو غواړم دا اول کالم نمبر 1 چې دی دغه میک یونیک چې موږ کوم یونیک کړو دا غواړم ډیلیټ کوم ډیلیټ پریس کوم ډیلیټ کیږي نو ډیفالټ ټرای صحیح شو وینډو ډیفالټ ټرای آوټلاینر موږ ته د کمپوننټس او ګروپ په باره کې معلومات راکوي چې تاسو څو ګروپه او څو کمپوننټس په خپل صفحه کې لرئ صحیح شو پوه شئ او د دې ځای نه موږ کولی شو په ډیلیټ هم استفاده کړو صحیح شو ها بل میک یونیک دی میک یونیک باندې موږ پوه شو چې کمپوننټ نه یو ابجیکټ موږ څنګه جدا کړو او یونیک یې کړو صحیح شو ها او بل دلته لیکل شوی فارورډ سلاش وایل 6 سلاش کاپی سلاش وایل کاپی صحیح شو څنګه کولی شو په مساوي فاصلو کې مساوي اندازې سره څو کاپیانې واخلو موږ دلته راځو یو ابجیکټ کریټ کوم پوش پل کمانډ په واسطه باندې د ارتفاع ورکوم اوس زمونږ دغه ابجیکټ چې دی د دغه ځای نه تر تقریبا دغه ځای پورې زمونږ د دې 3 کاپیانې پکار دي صحیح شو نو راځم په دغه ابجیکټ باندې ټریپل کلیک کوم درې پیرې کلیک کوم دا زمونږ سره ټول سلیکټ شو بیا راځم د موو کمانډ ته موو کمانډ باندې کلیک کوم د یو کونج نه دغه نیسم دا زمونږ سره موو شو خو کله چې موږ د کیبورډ نه کنټرول پریس کوو زمونږ سره دلته یو کاپي پاتې کېږي کاپي پاتې شو بیا یو کلیک کوم د کیبورډ نه دا ابجیکټ هلته انتقال شو اوس د دې دواړو ابجیکټونو ترمنځ موږ غواړو چې 4 دانې کاپیانې رسم نور کاپیانې د دې واخلو صحیح شو که 4 موږ کلیک کوو 3 کاپیانې د دوی ترمنځ موږ ته راځي صحیح شو 4 سلاش دغلته ګورئ دلته موږ سره ولیکل شو 4 سلاش دوی ترمنځ 3 کاپیانې موږ اخلو یو دغه ابجیکټ سلیکټ شوی یو دا په خپله او 3 کاپیانې نور انټر سره انټر پریس کوم ګورئ اول دلته کلیک کوم چې دا هغلته نصب شي 4 سلاش انټر ګورئ کنټرول زد آل پوش پل کوم بیا ټریپل کلیک د موو کمانډ باندې انتقالوم دغلته بیا کنټرول پریس کوم بیا 3 سلاش بیا اول دغلته یو کلیک کوم بیا 3 سلاش انټر موږ سره 3 کاپیانې جوړې شي صحیح شو په مساوي فاصلو باندې موږ ته کاپي جوړوي صحیح شو پوه شئ اول یو ابجیکټ کریټ کوو د هغې نه وروسته هغه ګروپ کوو ټریپل کلیک ور باندې کوو چې هغه ټول سلیکټ شي بیا د هغې نه موو کمانډ اپلای کوو په هغې باندې موو کوو بیا یو کلیک کوو د هغې نه وروسته څو کاپیانې چې موږ وغواړو هغه لیکو او سلاش او انټر صحیح شو اوس بیا یو ځل تاسو ته تکرار کړم دلته وګورئ یو سرکل دی دا پوش پل شوی دی که چېرته موږ پوش پل نه کړو 2D ابجیکټ دی زموږ سره یو سرکل دی همدغه 2D سرکل چې دی غواړو د دې نه په مساوي فاصله باندې کاپیانې واخلو ډبل کلیک سره دا ټول زموږ سره سلیکټ شو بیا راځو موو کمانډ ته دې نه موو کوو دغه ځای ته موږ موو کوو کنټرول سره زموږ سره کاپي واخیستل شو بیرته یو کلیک کوو تر څو ابجیکټ هلته انتقال شي بیا 4 کاپیانې موږ اخلو د دې نه 4 سلاش انټر کولی چې 2D او 3D ابجیکټس دواړه موږ کاپي کړو د دې نه وروسته موږ راځو آوټلاین ته په آوټلاین کې میک یونیک او فارورډ سلاش وایل 6 سلاش وایل کاپینګ معنا دغه چې په مساوي فاصلو کې د ابجیکټ نه څو دانې کاپیانې اخیستل د تعداد لیکو او بیا د هغې نه وروسته سلاش او بیا انټر کوو په هماغه اندازه موږ سره کاپیانې اخیستل کېږي راځو بل موږ سره څه دي اپلاینګ میټیریلز مټیریل څه معنا مټیریل معنا مواد صحیح شو څرنګه یو مواد په یو سطح باندې کارولی شو مثلا یو کور موږ جوړ کړی دی د هغې په دیوال کې موږ د خښتې شکل یا د خښته کاروو نو څنګه کولی شو دغه وظیفه موږ اجرا کړو نو د دې لپاره اپلاینګ میټیریلز نه کار اخلو صحیح شو میټیریل ښه راځو سکیچ اپ ته اول دلته موږ یو ابجیکټ جوړوو ریکټینګل اخلم دلته نه
او دې ته ارتفاع ورکوم څو 3 متره دا ډېر غټ دی نو ارتفاع زیاتوم ښه یو لاین اخلم یو دا دغلته وصلوم دغه طرف تر څو یو چت د دې لپاره موږ یو روپ لیکو دا اریزر په واسطه باندې دغه منځنی خط پاکوم دا شو او پوش پل کمانډ اخلم دا کش کوم دغسې راوړم دغلته مثلا دا زموږ سره یو کور شو څه شو دا منځ خالي راغلی دی مخکې په دې باندې موږ خبره کړې وه چې کله دغه منځ خالي راتلو هلته ول کلیک کوو ګورو دا طرف منځ خالي دی کنټرول پریس کوو کیبورډ نه دا ډکېږي څه شو کنټرول پریس کوو ډکېږي کله چې ډک شو راځو دغلته دا یو چت جوړ شو د دې لپاره څه شو پوه شئ اوس خالي نه دی ګورئ ښه بیا خالي نه دی اصلا د دې مخ هغه بل طرف ته اوښتی دی رایټ کلیک ریورس فیس ټول زموږ سره یو آبجیکټ جوړ شو څه شو د دې مخ د بل طرف ته واوښتېدو اوس دغلته یو دروازه رسمومه یو ریکټنګل اخلو یو کلیک دغلته کوو ارتفاع ورکوو دغلته یو دروازه جوړه شوه د دې نه آفسیټ اخلو آفسیټ کمانډ موږ پرون کار کړی و آفسیټ کمانډ باندې موږ کولی شو د دې نه یو په مساوي فاصله کې کاپي واخلو صحیح شو راځو د آفسیټ کمانډ ته دغلته چوکاټ جوړوو صحیح شو پوش پول کمانډ اخلم دغه چوکاټ ځان سره لږ بیرون باسم تر څو دروازې شکل جوړ شي صحیح شو مثلا دا یو کور دی اوس موږ غواړو په دې کې مختلف مواد وکاروو نو څنګه کولی شو راځم وینډو ته ډیفالټ ټرای او دلته موږ سره دي مټیریلز صحیح شو آف بیرته ځم وینډوز ډیفالټ ټرای مټیریلز دلته زموږ سره ډېر مټیریلز دي 3D پرنټینګ اسفالټ بریک کارپیټ کلرز او گلاسز او لینډسکیپ او میټل پیټرن واټر ټایل ډېر زیات ووډ صحیح شو روفینګ دپاره ځان ته مټیریلز موږ ډېر زیات مټیریلز په هغه کې سکیچ اپ کې لرو خو مخکې د سکیچ اپ د شروع کولو نه موږ یو خبره کړې وه په تعریف کې چې سکیچ اپ د انټرنیټ سره ډېر ښه کار کوي نو که چېرته انټرنیټ ولرو موږ کولی شو په سلګونو زرګونو ډېر زیات مواد ځان ته د انټرنیټ نه واخلو نو اوس راځو چې کوم تیار مواد موږ ځان سره لرو مټیریلز نو دغلته په مټیریل باندې کلیک کوم دلته زموږ سره دی اسفالټ اینډ کانکریټ کانکریټ خو موږ په اتاق کې نه کاروو صحیح شو کانکریټ د چی لپاره کارېږي اسفالټ او کانکریټ اسفالټ زموږ سره قیر دی د قیر معنا لري اسفالټ په سړکونو کې او په دغسې ځایونو کې موږ استفاده کوو او کانکریټ د تعمیر په نورو برخو کې کاروو مثلا اسفالټ اینډ کانکریټ باندې کلیک کوم دلته زموږ سره دغه ډیزاینونه دي کلیک کوم دلته دغه ابجیکټ اخلم کانکریټ مثلا کانکریټي دیوال دی زموږ سره دا کانکریټ ګورئ دلته یو کلیک کوم راوړم په دغه سطحه باندې کلیک کوم دا مواد دلته اپلای کېږي مثلا دا زما خوښ نه دی راځم دا غواړم دا کور ته د لرګي رنګ ورکړم یا لرګین کور جوړ کړم نو په ووډ باندې کلیک کوو ووډ دغه مختلف قسمه ووډس موږ لرو لکه ووډ فلور لایټ د فلور لپاره کارېږي لایټ معنا روښانه ووډ لرګی دی صحیح شو نو ډېر مختلف قسمه د لرګي شکلونه موږ لرو مثلا دغه ووډ فلور ډارک دغه رنګ زه اخلم دغلته کلیک کوم دا موږ سره اپلای شو ګورئ ښه دغه د لرګي شکل زموږ سره دغلته اپلای شو خو زموږ سره اوس یو مشکل دی کله چې دغه زوم کوو زموږ سره سم ښکارېږي خو زوم آوټ کو دا موږ ته نه ښکارېږي د دې مقیاس او په اندازه کې ډېر فرق دی نو څنګه کولی شو چې دا ځان ته زوم کو او اندازه یې غټه کړو تر څو زموږ سره د لرې نه په سم اندازه شکل باندې ښکاره شي تر څو زوم آوټ کو دا موږ ته ښکاره شي نو راځو ایډیټ ته ایډیټ کې دغلته زموږ سره د دې اندازه ده دغه طول او عرض دواړه موږ د دې تغییرولی شو دغلته مثلا زه لیکم 3 اوس هم ډېر وړوکی دی مثلا لیکم 15 زموږ سره هغه مټیریل چې دی سکیل یې غټ شو صحیح شو اندازه زیاته شو موږ سره په سم شکل باندې وښکارېدل نو که چېرته موږ یو طول ته هغه تغییر ورکړو عرض او طول په خپله د یو بل سره رابطه لري که یو ته تغییر ورکړو په بل کې په خپله تغییر راځي صحیح شو مجبور نه یو چې په دواړو کې تغییر راولو یو ته تغییر ورکړو بل په خپله تغییر راولو دغه مواد موږ وکارول د ایډیټ نه بېرته راځم سلیکټ ته
په یو طرف کې مونږه ووډ وکاروو غواړم په دې بل طرف کې بل رقم لرګی وکاروم دلته کلیک کوم دا زموږ سره کارېږي د چت دپاره د روفینګ موادونه کار اخلم راځم دلته روفینګ مونږ ځان ته مواد لرو کلیک کوم د چت دپاره دغه مواد دي ټایلونه دي او هر شی دي دغه کلیک کوم زموږ سره اپلای شو خو سکیل ډېر وړوکی دی دا آبجیکټ مونږ ډېر غټ سکیل غټ رسم کړی دی ډېر غټ دی نو دا او زموږ سره دا میټیریل چې دی ډېر واړه دي نو سم نه اپلای کېږي د دې لپاره سکیل زیاتوو چې تر څو پوه شو چې سکیل میټیریل زموږ سره کار ورکوي نو دلته مخکې مونږ 15 ورکوو اوس مثلا شل ورکوو زموږ سره اپلای شو زموږ سره په چت کې د روفینګ مواد وکارېدل څه شو کولی شو د موادو ته تغییر ورکړو دغه نور مواد وکارو مثلا په د بل سطح باندې بل رقم مواد کاروم د دې مقیاس هم غټوم مثلا شل ګورئ دا مواد زموږ سره په چت کې وکارېدل بل زموږ سره دروازه ده موږ غواړو په دروازه کې شیشه وکارو څه شو نو د دې لپاره د شیشه‌ای مواد هم موږ لرو یعنی شیشې لرو په سکیچ اپ کې د دې لپاره راځو دغلته کلیک کوو دلته زموږ سره ګلاس اینډ میررز کمان موږ اخلو په دې باندې کولی شو شیشه موږ وکارو د شیشو مختلفې نمونې میرر 1 2 3 یعنی ډېر مختلف ډیزاینونه د شیشو موږ سره موجود دي کولی شو هر رقم شیشه موږ وکارو نو دغلته کلیک کوم او هغه میټیریلز موږ سره واخیستل شو راځو دغلته په دروازه باندې کلیک کوم شیشه زموږ سره اپلای شو صحیح شو راځو دا شیشه د شکل باندې جوړه شوې ده چې د دې شا طرف موږ سره نه ښکارېږي نو راځو بله شیشه ور باندې کارو دغه شیشه اخلم کلیک کوم ګورئ د اتاق داخل موږ ته ښکارېږي که نه په شیشه کې ګورئ کنجونه موږ ته دغلته معلومیږي کولی شو بل ډیزاین د شیشې وکارو دغه ډیزاین اخلم دلته کلیک کوم ډیزاین موږ سره وکارېده ګورئ شیشه د داخل ښکاري خو یو رقم ګلداره شیشه ده نو په شفاف ډول سره موږ ته نه ښکارېږي کولی شو دغه شیشه وکارو آبي شیشه صحیح شو او کولی شو دغه بل رنګ یې وکارو ګورئ هر ډیزاین موږ کولی شو د شیشې مختلف ډولونه وکارو ګورئ دغه داسې داغ شیشه ده نو دغلته مختلف ډولونه زموږ سره شته دی که هر ډول شیشې ته موږ ضرورت ولرو کولی شو هغه وکارو پوه شئ د دې نه وروسته میټل څه ته وایي میټل معنا اوسپنه آفرین دلته د اوسپنې مختلف ډولونه دي موږ سره کولی شو دغه اوسپنه هم موږ وکاروو مثلا دغه ډیزاین زه اخلم دلته کلیک کوم زموږ سره وکارېدو زوم کوم د زوم سره ګورئ نو مقیاس هغه سیز ډېر وړوکی دی راځم ایډیټ ته د دې سیز ورکوم شل صحیح شو صحیح شو زوم آوټ کوم اوس زموږ سره د لرې نه ښکارېږي چې دغه شی میټل یا اوسپنه دغه کې کارېدلې ده ګورئ د لرې نه موږ پوهېدلی شو چې دلته اوسپنه کارېدلې ده صحیح شو نو مختلف مواد موږ کولی شو په د مختلفو موخو لپاره په مختلفو ځایونو کې وکاروو پوه شئ نو د موادو نه د مټیریلز د آپشن څخه استفاده کوو چې د مټیریلز آپشن زموږ سره په وینډو مینو کې ډیفالټ ټرای او مټیریلز باندې کلیک کوو زموږ سره دغلته دا مینو خلاصېږي کولی شو د دې نه مختلف قسم مواد د ځان سره واخلو د هغو څخه استفاده وکړو پوه شئ کولی شو لرګی ولګوو مثلا دروازه کې د شیشې په ځای غواړو لرګی ولګوو میټیریلز باندې ښه راځو دلته وینډو ته ډیفالټ ټرای میټیریلز زموږ سره آن شو سلیکټ میټل باندې کلیک کوو دلته موږ سره لیست ښکاره کېږي په دې کې ووډ اخلو د لرګي هر ډیزاین چې موږ وغواړو هغه استفاده کولی مثلا دغه ډیزاین زه غواړم په د دې شیشې په ځای باندې وکاروم دلته کلیک کوم مواد زما سره اخیستل کېږي دا پینټ بکیټ تاسې ګورئ دا رنګ ډبی چې دی دغه تاسو ته ښکاره کېږي کله چې دا ښکاره شو تاسې په دې پوه شئ چې تاسې مواد اخیستي دي صحیح شو نو راځو په شیشه باندې کلیک کوو شیشه موږ ته په لرګي باندې بدلېږي صحیح شو مثلا د دروازې چوکاټ چې دی دې ته بدل لرګي نه چوکاټ جوړوم کلیک کوم دغه یوه سطح باندې کلیک کوم یوه سطح یې رنګ شوه بله سطح ټولو مواد واخیستل مواد په دې باندې اپلای شو صحیح شو نو چوکاټ زموږ سره د لرګي نه جوړ شو او دروازه هم د لرګي نه ده کولی شو داخلي برخه کې هم مواد اپلای کړو په هره سطح باندې چې کلیک وکړو هماغه سطح مکمله د یو مواد په هغې باندې اپلای کېږي صحیح شو پوه شوئ
هو هغه به وروسته زموږ سره مخې ته راځي کمپوننټ په نامه باندې کمپوننټ بل کمانډ په هغه باندې کار کوو تیار جوړ شوي کړکۍ دروازې ځینې ډېر شیان موږ لرو چې هغه څخه به استفاده کوو خو که چېرته انټرنیټ ولرو کولی شو د هغې نه ډېر زیات اندازه باندې مواد ځان ته واخلو تیار جوړ شوي ابجکټس واخلو صحیح شو ښه اوس راځم آوټلاین ته په آوټلاین کې زموږ اپلاینګ میټیریلز باندې پوه شو صحیح شو